دا د 1928م کال افغانستان دی چې واک یې هغه وخت د امان الله خان په لاس کې و. نوموړی له 1919 کال څخه تر 1929 میلادي کال پورې د افغانستان باچا پاتې شو. امان الله خان خپل عصر د تورې نه بلکې د قلم عصر باله او هڅه یې کول چې یو روڼ انده پرمختللې او په عصري وسیلو سمبال ټولنه رامنځته کړي. د همدې هدف لپاره نوموړی د خپلې مېرمنې ملکه ثریا او دولتي چارواکو سره یو ځای د اروپا د سفر په نیت د 1928 میلادي کال د ډسمبر پر 10 له افغانستانه ووت او د چمن او کوټې له لارې کراچي ته ورسېدی. وروسته تر هغه نوموړی له خپل پلاوي سره یو ځای ممبئی او بیا وروسته د ډسمبر پر 26 د مصر پورټ سید ښار ته ورسېدی. سر ښار قاهرې ته په رسېدو نوموړی د مصر د باچا شاه فواد، صدر اعظم او د کابینې پر غړو سربیره د ګڼو مصریانو له تود هرکلي سره مخامخ شو. امان الله خان د خپل سفر پر مهال د مصر ولسي جرګې ته وینا وکړه او یو شمېر نورې لیدنې هم وکړې. په دې هیواد کې د 10 ورځو تر تېرولو وروسته نوموړی د ایټالیا پر لور وخوځېدی او د بیړۍ له لارې نیپلز ښار او بیا له هغه ځایه په اورګاډي کې پلازمینې روم ته ورسېدی. په روم کې د افغان پلاوي د استقبال لپاره د ایټالیا د باچا او ملکې په ګډون صدر اعظم موسولیني او د کابینې غړي راوتلي وو. په ایټالیا کې له مشرانو سره پر ملاقاتونو سربیره امان الله خان د دې هیواد د پوځي او صنعتي لویو فابریکو لیدنه هم وکړه. پر دې مهال ایټالیا نوموړي ته یو ټانک سوغات کړ او 80 افغان زده کوونکو ته د بورس ورکولو ژمنه وکړه. پر دې سربیره د ایټالیا شاهي کورنۍ نوموړي ته د خپلې کورنۍ د غړي اعزاز ورکړ. امان الله خان د 1928 کال د جنوري پر 22 له ایټالیې څخه د فرانسې پر لور حرکت وکړ او په سر ښار پاریس کې له فرانسوي چارواکو سره د لرغون پیژندنې، فرهنګ او زده کړو په برخه کې پر همکاري خبرې اترې وکړې. د فرانسې تر سفر وروسته امان الله خان د لږ مودې لپاره بیلجیم او سویس هیوادونو ته هم سفر وکړ او بیا له هغه ځایه د فبروري پر 20 جرمني ته ولاړی. نوموړي نه غوښتل چې په جرمني کې تاریخي او لرغوني ځایونه وویني بلکې د پوځي او صنعتي تاسیساتو او فابریکو او ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو لیدنه یې وکړه. پر دې مهال نوموړي ته د الماني پوهنتون لخوا د انجنیري په څانګه کې د دکتورا یا پی ایچ ډي افتخاري سند هم ورکړل شو. د جرمني تر سفر وروسته افغان پلاوی د اوبو له لارې د مارچ پر 14 بریتانیې ته ورسېدی چیرې چې د شاهي کورنۍ، صدر اعظم او د کابینې د غړو له تود هرکلي سره مخامخ شو. امان الله خان د بریتانیې د 23 ورځني سفر پر مهال د لندن په شمول د یو شمېر ښارونو لیدنه وکړه. په بریتانیا کې د نوموړي په ویاړ یو شمېر مراسم او غونډې جوړې شوې. د دې هیواد نامتو تعلیمي ادارې اکسفورډ پوهنتون نوموړي ته د مدني حقوقو په برخه کې د افتخاري دکتورا سند ورکړي. بلخوا د بریتانیې باچا امان الله خان د خپل ورور په حیث په شاهي وکټوري زنځیر سره ونازاوه. افغان پلاوی له بریتانیې څخه د غیر رسمي سفر لپاره بیرته فرانسې او جرمني ته د 3 او 15 ورځو لپاره ولاړی او له هغه ځایه بیا د پولینډ په 3 ورځني سفر پلازمینې وارسا ته ورسېدی. له هغه ځای امان الله خان د مۍ پر 2 نیټه شوروي ته ورسېدی. مسکو ته د رسېدو او وتلو پر وخت روسي چارواکو د نوموړي تود هرکلی وکړ او الوتکو او جنگي بیړۍ د افغان پلاوي سمندري بیړۍ بدرګه کاوه. په ماسکو کې له شوروي مشرانو سره د لیدنې پر مهال امان الله خان د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ او نورو چارو خبرې اترې وکړې. د شوروي تر سفر وروسته امان الله خان د کرایمیا له لارې د خپل بحري سفر په ترڅ کې د مۍ پر 18 استانبول ته ورسېدی او په ترکیه کې یې 2 اونۍ تېرې کړې. له کمال اتاتورک سره د لیدنې پر مهال دواړه مشران د خپلو اصلاحي تګلارو پر دوام سره وغږېدل او په عدلي، علمي او پوځي برخو کې پر همکاري خبرې اترې وکړې. د ترکیې تر سفر وروسته امان الله خان د جون پر 6 ایران ته داخل شو چې پلازمینې تهران ته پر رسېدو یې ایراني باچا رضا شاه پهلوي او د کابینې وزیرانو او لوړپوړو پوځي چارواکو هرکلی وکړ. د څه باندې 6 میاشتني سفر وروسته د امان الله خان په مشرۍ افغان پلاوی د 1928 کال د جون پر 20 افغانستان ته ورسېدی او په کندهار کې د 100 ورځو تر تېرولو وروسته د جولای پر 1 نیټه پلازمینې کابل ته ورسېدی.